هغه ورو خبر کو زه لږ خبرې کوم. سلام علیکم. سلامونه، ښې چارې، وختونه مو نیکمرغه جوړ په خیر ستړی یم. ښې جوړې خنده. وعلیکم السلام. مننه، خوشحاله اوسئ ګرانه. موضوع په ډیموکراسۍ باندې د ګرانه بحث آماده دی. په سترګو ولې مې د زنګ غوښتنه کوله چې آماده نه وو؟ مننه ګرانه. موضوع مو دا رقم ده تر دې عنوان لاندې چې ډیموکراسي کفر ده که اسلام، لسمه برخه ده. او موضوع نن په دې باندې ده چې په افغانستان کې د کابل ادارې په لاس جوړ شوی اساسي قانون او هغه ډیموکراسي چې خلک یې فیلسوفان د یونان څخه راوتلې او په یونان کې جوړه شوې، په غرب کې بیا تر مشرانو وتلې، په غرب کې عملي شوې، افغانستان ته په زور باندې راغلې. د دې ډیموکراسي او د کابل ادارې په لاس جوړ شوی اساسي قانون ترمنځ څه بنیادي او اصولي فرق شته؟ ډېره مننه. کور ودان لومړی خو څه ښه نه کوي چې زموږ ریاست جمهوریت ته چې د 4 میلیونو خلکو په رایه باندې ریاست جوړ شوی دی او دولت حکومت باید ته وپېژني. د افغانستان د اساسي قانون د مخې لوستلی دی؟ ټول مې لوستی دی ګرانه. هغه اساسي قانون کې بیا ته کولی شې چې تاسو د پوښتنه وکړې، زه هم کولی شم چې ستاسو پوښتنه وکړم. البته تاسو ویلې چې تاسو دا ښه نه کوئ چې یو قانون د 4 میلیونه رابس ستا د 4 میلیونه به تایید کړو. افغانستان مجموعاً 38 میلیونه نفوس لري، نو 14 میلیونه نفوس زما پر نظر او زما پر رایه دی او ستا سره 4 میلیونه دی، هغوی ته اعتبار نشته. 4 میلیونه د 38 میلیونه په مقابل کې پر نفي یا پر نشت باندې حساب دی. راځو موضوع ته ګرانه. همچنان زه مخالف د دې قانون یم، زه مخالف د دې نظام یم. نو تاسو مهرباني وکړئ که زما دا اوس ته مخالف د انسانیت یې، ته انسانانو سره د انسانیت درس ورکوې، ته مخالف د انسانیت یې، مخ دې پټ کړی ده، موږ ته د انسانیت درس راکوې. په هر صورت د خبرونو تېرېږو. لومړی خو دا چې ته د زده کړو یعنې که مخ یې لس نه وي بیا هغوی که مخ یې پټ وي هغوی قابل د قبول نه دي. ته ماته راوکړه 1400 کاله مخکې ته ماته راوکړه چې په پټه مخ چا شریعت نظام ډیموکراسي په هکله غږېدلی. تا پوست تړلی ده د کوپار د ټکنالوژۍ په واسطه فیسبوک لیف راغلی او دلته د ولس سمبولي شروع کړي چې ډیموکراسي وټینګوي. نه لږ صبر وکړه، زه خپلې خبرې کوم، تا خبرې ډېرې وکړې، زما خبرې واوره بیا تا پوره وخت لري. لومړی خو ته د ادبیاتو استاد نه یې چې ته راځې ته پروفیسور د جهان چې ته ماته د ډیموکراسۍ درس راکوې. عمر دې ټول چې دی 28 کلونه نه دی، زیاتې دي چې لوړې زده کړې کړي، 12 کاله 13 کاله دې زده کړې کړي، ته 12م ټولګي هغه هم د پاکستان په مدرسو کې چې ته چڼی پاتې شوی. ته د اکسفورډ له پوهنتون نه د فلسفه نه ده اخیستې چې ته راځې ما ته ډیموکراسي تعریفوې. ډیموکراسي څه ته وایي؟ ازادي، ژوند د خلکو حق. زما عمر 21 کلونه دی، زه چې تا که درشم توتکۍ په خبرو راولم، ولې زه شعور لرم، زه د قوم بچی یم، زه د هېواد سره لیونۍ مینه لرم. هغه ستا ګوره ما ته صرف دا ځواب راکړه چې تا وویل چې په اکسفورډ یونیورسټي کې چې زه ځواب درکوم، زه درته په ډیموکراسي اقرار وکړه چې وما اخیستې دي. نور خبرو ته به نه ځو، بس په خپله موضوع به وغږېږو. مهرباني وکړه دا یادونه وکړه چې ته د اکسفورډ یونیورسټي نه فارغ یې او ما په 12م پورې کړي دي. ستا عمر 21 کاله دی او ته خلکو ته د توتکۍ په څېر باندې خبرې کوئ. مهرباني وکړه هغه شعور، هغه مفکوره، هغه انسانیت چې تا په دې چوکاټ کې تا ته پرته ده هغه صرف دلته ووایې، په خپله خبره ته اقرار بیا وکړه چې دا ټول سامعین یې واوري، بیا به ته زما سوالو ته ځواب راکړې. لطفا زه درته لګیا یم که نه، زه د اوس لګیا یم که نه، خبرې کوم که نه. موږ سره عقل دی، شعور دی. ما 12 کاله زده کړې کړي، ولې زه په وطن مین یم، په خپلو هېوادوالو مین یم، په خلکو مین یم. هېڅ داسې امکان دی نه لري، هېڅ داسې امکان نه لري چې په یو ټولنه کې قانون نه وي او هلته د انسانان ژوند وکوي. که چېرته قانون نه وي، انسانان یو له بل سره خوري. دا خو موږ وروسته پاتې ټولنه یو، بریکونه مو 100 متره وړاندې مو بریکونه کار نه کوي. ته پوهېږې د محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې د خلکو دا قانون کې سوال درڅه کوم، اسلام قانون نه دی خپله؟ اسلام خپل ځان ته نظام او سیستم نه دی؟ ګورئ اول خو تاسو ملایان ګورئ زموږ ته څه رقم چې اسلام تاسو موږ ته راښیي، فیک اسلام راښیي. د پنجاب د لاړ شئ، دلته 4 میاشتې درسونه وایي، راشئ ته موږ ته اسلام راښیي. ته ما سره د پنجاب خبره مه کوه. ګوره ته د پنجاب ته خپله په یورپ کې ناست یې. ګوره دا منطق نه دی. دا که منطق وایي ته په یورپ کې ناست یې، نو زه تا ته ویلی شم چې ته انګرېز یې. دا خو کوم منطق دې شته بده؟ هغه خبرې وکړه چې منطق وي. تا د منطق د اکسفورډ یونیورسټي دعوا دې کړې ده. قربان شم، صدقه دې شم. I love you. درست ما ته ځواب راکړه. I love you. جان دې شم، مینه درسره لرم. اسلام ته ما ته ته چې کومې روانې خبرې دلته کوې،
ګوره ته ماته دا مه وایې چې دا زما د نظام مخالف دي. زه په جار درته وایم چې زه مخالف یم، زه کفر بولم. مخالفت څه معنا لري؟ ته زما سره د شپ خبره مه کوه. زه خپله درته وایم چې دا نظام د کفر دی، دا اداره د کفر ده، دا قانون کفري دی. خو ته مې رباني وکړې د اسلام د نګاه څخه ثابت کړه. ګوره زه درته ثابتوم که نه، ته چې کوم چټیات دا اوس وایې دا په کوم آیات په کوم حدیث کې راغلي چې دا کفري دی؟ ته مسلمان لور ته وایې زما په هر جومات کې اذان کېږي، هلته منځونه کېږي، اودسونه کېږي، موږ ټول مسلمانان یو مخکې له اسلامه. دا دې په کوم آیات په کوم حدیث کې راغلي چې ته ماته د اسلام چغې وایي؟ خبره واوره چې تاسو یو ملا لګیا یو آیات ووایي د فلسفې له خېجې ته جواب درکړم. ته متوجه شه، زه تا سوال کړم، ما خبرې ته نه پرېږدې، زه ټول خبرې کوم ته خپلې خبرې کوه. یو سوال کوه. ګوره یو سوال موضوع څنګه خبره په دیموکراسي په اسلام بحث کوو که نه کوو؟ بس دا دې تا سوال کړی چې په کوم آیات کې دا نظام کفر دی، په کوم آیات یا په کوم حدیث یا د اسلام په کوم دلیل باندې دغه نظام یا دغه اداره یا دغه رقم یو قانون کفر دی. سوال دې داسې کړی دی که نه؟ ته ورور مې سوال نه دی، دا زما روانې خبرې دي، خپل تحلیل دی، د خپلې پوهې منطق درته بحث کوم. خلک دې دلته استعمال کړي دي، متوجه اوسه. سوال او روانې ګوره خبرې کوي سبق مرشه لطفا. ګوره دلته ستاسو دې ته موږ نه راغلي چې ته موږ ته درس راوښیې. البته زه ستاسو سوال کوم، جواب راکړه یا سوال وکړه چې جواب درکړه. ما دلته درس مه راکوه، سوال دې کوه چې جواب درکړه یا سوال ته آماده سه جواب راکړه. حال ورور مې جار دې شم، دلته له ما نه انټرویو مه اخله، ما ورته بحث کوو، خپل تحلیل وړاندې کوو. ته دې د اسلام نمایندګي غږېږي، پوز دې تړلی دی، زه د دیموکراسۍ له نګاه درته غږېږم، در سره خبرې کوم، درته منطق وایم، درته استدلال وایم، عقل کاروم، فکر کاروم. ته صبر وکوه، توجه دې غواړم. جار دې شم، قربان دې شم، ټول درنه لوګی شم. مهرباني وکړه تا ملا لګیا یې یو آیات ووایي، زه لږ لاندې خبرې کومه. ګوره دا تحلیل نه دی، ته چې په علماو جرح کوې دا د بحث اصول نه دي. ګوره ته چې زما څنګه جرح کوم؟ زه ستا علم چلنج کوم، ستا ملا زه چلنج کوم، ستا مدرسه زه چلنج کوم. ګوره ته مسلمان یې د سره، ته مسلمان یې د سره چې ته علما چلنج یې، زه ستاسو پوښتنه کوم. مسلمان الحمدلله زه مسلمان یم. د کومې نګاه څخه ته علما چلنج یې؟ ګوره ته ټول علما چې ته چلنج یې په کومه نګاه؟ زه له دغې نګاه نه ستا علم چلنج کوم چې ته زما اساسي قانون نه منې، زما اداره نه منې، زما نظام نه منې، زما ادارې ته د کفر نظام وایي. زه ستا سره نه منم، ته چې کوم اسلام ماته راښیي دا دې نه منم. مهرباني صحیح شو. ته چې علما چلنج یې، ته خپله د اسلام سره واقف یې، په اسلام خبرې؟ هو الحمدلله زه په اسلام خبرې ممونځ او داسې لا دی او بانه زکړې په عربي څوک کېږي، د یو ملا دې په عربي سم نه کېږي. موږ ملایان چې خطبه وایي یا په معنا نه ډیموکراسي دورې وغورځوه، راسه اسلام ته په اسلام هم متابعه شو. لومړی به د اسلام ټکي سره ثابت کړو چې څو ګزه مسلمان یې. صحیح ده؟ او راځه آماده څه رقم ته او په اسلام باندې بحث کوو. ډیموکراسي پرېږده، د اکسفورډ یونیورسټي در سره یو ساعت لپاره شاته کړه، په اسلام باندې بحث کوو. هغه د بغدادي قاعدې او د شروع په خبرو باندې خبره کوه، خبره کوه. اسلام څه معنا؟ اسلام خو بس موږ دومره زده کړي دي چې مونږ دی، اودس دی، خدای دی، رسول دی، او څه چې موږ ته په قرآن او حدیث کې راغلي دي په هغې عمل کول دي. اسلام د ټکي معنا څه ده؟ ولې زه عالم یم چې تا ته زه د اسلام د چې دومره ټمبل بیا علما ته څنګه چلنج یې؟ علما خلک په علمي دلایلو چلنج، په اکسفورډ یونیورسټي چلنج. هغه علما چې ګوره هغه علما چې زما په وطن کې جهاد روا ګڼي، خلک جنګونو ته ځي، دا ملایان دي، زه له سره منم نه، دا ټول حرامیان دي. ملایان چېرته دي؟ ګوره دا ته خپله کم عقل یې چې ته په اسلام خبر نه یې، ځکه ته له جهاد څه منکر یې. وختې کې که ستا اسلام زده وای تا به لیونی له جهاده څوک منکر دي؟ جهاد به تر قیامته رواني. طالبانو سره سولې کوي. لومړی تا خپله وویل چې دا علما چې په افغانستان کې د جهاد فتوا ورکوي، دا دې ټول دې ته د غلط نسبت وکوي، او په اکثریت د علماو غلطه فتوا کول دې ته صابر رسول وایي. په شریعت کې مرګ جایز دی او وینه تویول یې ثواب لري، چې هغه د ارقام ستاسو د خلکو ته دا خبره چې ته ماته کوې که نه، دا خبره چې ته ماته کوې چې په شریعت کې مرګ جایز ده، دا ډینګی ده. دا د قسم د تخریم د محمد په زمانه کې کفار به ونیول نه به وجه داسې باوتې ولې پنجابونه درته مغزونه پیچکاري کړي. ژوند وکړې خدای قرآن واخله، ځکه مړ کېږم کار زما مړ کوي، خدای کوي. هغه کافران دي ویرم په خلکو ورکړي. زه مو چې ګوره دا چې مسلمان خروج هغه کافران هغه ته د دې خاطر سره د ژوند اجازه ورکول کېدل چې ممکن ایمان براوړي. خو داسې خلک چې هغوی 20 کاله په اسلام کې وخت تېر کړی وي او بیا هم د اسلام اساس غلي، اوس تا ته به زه کښېنم، تا ته به زه اسلام کې درشم، دلته زما سره په اسلام علما چلنج
خو بېله کوتکه ستا ته بله لاره نه ده. ګوره زه د جار شمه قربان دې شم ستا مینهوال وګوره ته ما نوې اسلامي پوښتنه وکړله ما درته ځواب درکړو هغوی دومره نه ګورئ اساسي خبره دا ده زه درته اساسي خبره زنګ راغلی حنیفي صاحب زه ټلیفون درته کوم قاري صاحب ټلیفون درته کوم صبر وکړه زه لایف یم دلته مولانا صاحب زما خپرونه ګوري هغه زما استاد دی په کار شه راته وایي چې غلط خبرې مه کوه اما تو په وټساپ کې درس راکړې ته په ما ټاپې لګوې کاپیر یې له مصر نه حنیفي صاحب پورې پېژنې خبره واوره ما ته د کاپیر نه دي ویلي یو خو مهرباني وکړه دا لیدونکي دې څه وایي ته ما ته وایي ته مرتد یې ملحد یې دا ټاپې باندې لګې ما نه منې هغوی ته مه ګوره زما سره بحث وکړه په اسلام باندې بحث دی او ګوره یو دې وایي دا چرسي د بل دې وایي دا ملحد د بل دې وایي دا پنجاب د بل دې وایي کاپیر ته ولې هغه څه نه وایي هغه پرېږده ته مسلمان نه یې ته غدار یې ته خاین یې ته څنګه هغوی ته نه وایي چې مسلمانانو دا خو په اسلام کې نشته ولې کنځلې کوي ولې بد رد وایي ته ولې ورته ماتېږي حق ولې نه دا د دوی حق دی چې تا ته ووایي حق یې دی زه اوس تا ته دلیل پېښ کوم ولې لومړی دې ټولو علماو ته توهین وکړي لومړی دې ټولو علماو ته توهین وکړي په دې دې مرګ جایز دی تا ته وایم که نزدې راته ناست وي والله خو وژلي به مې هم وایي ځکه چې ستا ټولو علما یاد کړي تا یو عالم نه دی یاد کړي ځان ته مسلمان وایي علما مدرسې چلنجي د کومې نګاه څخه کم منطق ځان ته مسلمان هم وایي او ګوره بله ما د اسلام پوښتنه سبب کړم د اسلام لغوي معنا راته وښیه وزه عالم یم علما چلنجي د اسلام لغوي تعریف نشي کولی ته ځان ته څنګه مسلمان وایي ګوره خو زه عقل لرم که نه ما ته خدای مغزه راکړي که نه په دین کې عقل نه چلېږي اسلامي نړۍ کې عقل دې جیب ته واچوه څنګه چې عقل ونه چلېږي ولې پالتو یې ته په عقیدو باندې دین نه ساتل کېږي دا لیونی عقل څنګه نه کاروي زه تا ته وایم دا بوتل سپین ده ودرېږه څنګه عقل ته نه کاري دا بوتل زه تا ته وایم سپین ده ته صبر وکړه څنګه نه ساتل کېږي چې تا عقل ونه لري ته څنګه دومره کم عقل یې ګوره کله چې دلیل په اسلام کې نه وي ته به بې عقل چلې تا ته زه دلایل وایم ته ماته دلیل نسې پېښوی ته ماته دا خپل دوې کاچوغې عقل پورته کښته کوې دا عقل د جیب ته واچو دا عقل کوی تا په اسلام کې دا خپل شکل د اسلام په چوکاټ جوړ کړی وی تا خو د ځانه اوس تا د مونسو نور فرق نه کېږي دا خپل شکل دا دې جوړ کړی دی زه نظامي یم نظامي چې ګیر دې کومه دیوس مرمۍ دې په کونه ولمه د خولې دې راوباسم ته ما توهین مه کوه ته پوس تړلی ما ته اسلام راښیې زه چې جوړ یم او داسې خبرې کوې هغه د اخلاق ملحده تا به زه ګرسره کې بلا کړم دا د فراري زامن دي د دې اخرنۍ خبره به هم دا وي بل یو ډېر تود کېږي څه چې اوس دی کمنټ وکړي هغه نه راته معلومېږي هغه دا بالکل ځینې کمنټونه ما ولیدل چې دا ملحد دی